بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کولډرا کې زمونږ او ستاسو چې کوم ټولز موضوع ده. اول ټولز چې د ډراوینګ شیډو ټولز دی. ډراوینګ شیډو ټولز داسې یو ټولز دی چې دا موږ د شیډو دپاره استعمالو، یعنی کله چې غواړو یو ټکسټ ته یو آبجکټ ته یا یو پکچر ته غواړو شیډو یعنی سایه ورکو، نو د دې آپشن د لار نه موږ کار اخلو. اکثره اعلاناتو کې زیات استعمالیږي. مثال که زه دلته راشم یو آبجکټ ډریګ کړم او دې آبجکټ ته یو کلر ورکړم، غواړم دلته اوس یو شیډو ورکړم، نو راشئ دلته په ډراپ شیډو آپشن باندې به کلیک کړئ. د شیډو خپله پراپرټي راځي. اول پریسیټ ریډیمیډ سټایلونه دي چې کوم کمپنۍ جوړ کړي دي، دې نه کار اخیستلی شئ. کوم رقم شیډو په کوم سټایل کې پکاره ده، هر ډول چې پکار وي، فلپ باټم لیفټ شو یا فلپ ټاپ لیفټ شو، هر ډول چې پکار وي په همغه صرف څه کوئ، کلیک کوئ. دا ټول د شیډو عنوان دي. شیډو په کوم شکل پکاره ده صرف پې کلیک کوئ. خپله کسټم هم کولی شئ. دا نقطه ګورئ، هر خواته چې کشوئ هماغه خواته به شیډو راځي. اوس مثال په دې شکل د دې خواته خوښه ده، دې خوا یې راوله. بیا دلته ګوره شیډو پراپرټي کې اول کړي ډراپ شیډو انګل. انګل وایي زاویې ته. دا اوس یو یا زاویه دې خواته ده. مثال 90 زاویه کې انګل زاویه 90 زاویه تاویه په دې شکله. نو ډایرکشن د هر خواته چې تاویه دیز نه زاویه ورته څه که زیاتولی او کمولی شي. ګوره هر رقم چې د پکار وي، یعنې انګل زاویې ته وایي. کوم رقم زاویه کې چې د پکار ده صرف پې کلیک کوئ. بل اپشن چې دی نه پس پې شیډو سکریچ دی. شیډو یعنې څومره کشوالی څومره غواړي، پلنوالی سکیچ وایي کشوالي ته. دیز نه کشوالی کمولی او زیاتولی شئ. بیا کریش دلته بل اپشن چې دی شیډو فیډ دی. فیډ ویل کېږي څنډې ته. دا څنډې څنګه غواړي، اړخونه د شیډو هموار. مثال څنګه یې غواړي، خیره څومره غواړي، تیز غواړي، خیره غواړي. نو دا د څنډې خبرې دي. اړخونه ګوره خیره کېږي. که تیز غواړي ګوره کم که مثال ته راځم زه لیکم 13 تیز به شي. بیا بل اپشن چې ورپسې دی ډراپ شیډو اوپیسټي. اوپیسټي وایي روږدېدي، تیزوالی، خیروالی څومره غواړي. ګوره اوپیسټي رڼاوالی څومره غواړي، څومره تیزی څومره هغه کې مثال ګورئ زه تیا کومه ګوره اوپیسټي زیاته شو که نه. بل اپشن ورپسې شو فیدر. فیدر وایي د دې اړخونو ته. فیدر فوټوشاپ کې ویل شوی فیدر. فیدر څومره همواره غواړي. ګوره دا فیدر شو، هموار نرم. بیا شیډو کوم رقم غواړي، انسایډ غواړي، میډل سټایل کې غواړي، همداسې کری شي آوټ سایډ کې غواړي یا ایوریج سټایل کې غواړي. دا اپشن ګوره اوس کار نه کوي. دا ګوره که آوټ سایډ والم هم کار کوي، میډل سره دا کار نه کوي، میډل سره هم کار کوي، انسایډ سره هم کار کوي، یا ایوریج سره کار نه کوي. مثال اوس آوټ سایډ ته دا شیډو واغېستله. لږ د دې شیډو سایز هم څه کومه زیاتومه. شیډو ګوره اوس په کوم رقم غواړي. لاینر سټایل کې دا لاینر یعنې په لاین شکل کې لاینر شکل کې د پکار ده. سکواټ چارزولي شکل کې د پکار ده، یا انورس سکواټ په دې شکل د پکار ده، یا ورته چې فلیټ په دې شکل. نو دا شیډو په کوم سټایل کې غواړي. بل د شیډو کلر دی. شیډو کوم رنګ کې غواړي، هر رنګ کې چې د پکار وي. کم موډ کې غواړي، نارمل موډ کې، ایډ موډ کې. دا موډونه دي څنګه چې موږ او تاسو فوټوشاپ کې ویلو دا موډ دی. ګوره هر موډ کې چې شیډو پکار و هماغه موډ کې واله. بل ورپسې به لیکل شوی کاپي شیډو پراپرټیز. مثال ګورئ دلته راځم، دا یو بل شیټ مې واغېستلو. اوس غواړم چې دا کوم شیډو مې دته ورکړی همدا دته کاپي کړم، دی بل آبجکټ ته یې ورکړم. یو خو دا طریقه ده چې دا کوم اپشنونه په دې اپلای کړي هم په دې اپلای کړه. دکې شاید موږ نه غلط شي او وخت زیات ونیسي. نو څنګه د یو آبجکټ یا ټکس نه شیډو کا کولی شو بل آبجکټ ته یې ورکولی شو. اول هغه آبجکټ ته چې تاسو ورکوئ په هغه به اول کلیک کوئ. بیا به راشئ شیډو آپشن به والئ او په صفحه کلیک کوئ کاپي شیډو پراپرټیز. اوس شیډو د کوم ځای نه اخلي، د دې دا شیډو اخلي. وخت کلیک کړه ډایرکټ وګوره هماغه شیډو به دې بل ته څه شي پیسټ په شي. اوس چې دا وړه دغه دلته آبجکټ غټ دی که نه، آبجکټ ته وګوره، د آبجکټ سایز وګوره، د دې آبجکټ سایز وګوره، نو شیډو هم ورسره هماغسې غټه راځي. واپس که غواړئ شیډو ډیلیټ کړئ تی، نو دلته یې څه لیکلي دي کلیر شیډو. دنه مثال کلیر کې دلته راشه صحیح لیکلي کلیر شیډو. په دې باندې کلیر ځکه کار نه کوي چې دا کاپي شوي د بل ځای. نو په دې شکل شیډو تاسو ټکس هم ورکولی شئ. یوازې دا نه چې موږ تاسو یو آبجکټ ته ورکوو. راځم دلته نیو اخلم، نیو ډاکومنټ، دلته یو ټکس لیکم. ټکس ته لږ سایز زیاتومه،
مثال دلته مې ولیکلو ویلکم ټو کولر ډرا کلاس. راځم دلته یو شیډو ورکوم. نو سمپل دلته هم هماغه شیډو اپلای کولی شئ. دا دلته اخلم مثال د لیکل بورډ کوم دا شي شیډو باندې کلیک کړئ. شیډو کوم سټایل کې غواړئ هماغه خبره ده. هر سټایل کې چې پکار وي انتخاب یې کړئ. په کوم انګل کې هم پکار ده څومره هم پکاره ده. اوس شیډو دا کاپي کول زیاتره ټیکس سره استعمالیږي. لکه مثال زه دلته راځم ټیکس اخلم دلته زه ګورئ راځم لیکم چې ویلکم ټو فوټوشاپ کلاس. اوس غواړم چې دا شیډو مې دلته ورکړی دی نه یې کاپي کړم دلته پیسټ کړم. هماغسې ټیکس به انتخاب کړئ او ری به شئ په شیډو کلیک کړئ کاپي او په دې کلیک کړئ ډایرکټ به هماغه دلته هم اپلای شي. دا شیډو آپشنو ډیزاینینګ کې موږ سره ډېر استعمالیږي ډېر ګټه ترې اخیستل کېږي. بل د شیډو نه پس چې موږ سره دی کاونټر آپشن دی. کاونټور هم ورته وایي کاونټر هم ځینې خلک تلفظ کوي. دا داسې آپشن دی چې د یو آبجیکټ کاپي اخلي. آبجیکټ کاپي په څه شکل د شیډو کې یو خبره پاس شوه چې شیډو یوازې موږ پکچر ته هم ورکولی شو امپورټ ته کری شو. مثال په طور یو پکچر زه انزرټ کوم دلته دا پکچر مې انزرټ کوم دا مې دلته ډرایو کړو دلته هم شیډو تاسو ورکولی شئ. په شیډو کلیک کړئ راشئ دلته شیډو ته. شیډو هماغسې کوم ډیزاین کې پکار وي ګوره پکچر ته هم ورکولی شئ. یوازې داسې نه چې ټیکس او آبجیکټ ته پکچر ته هم دا آپشن اپلای کېږي. هماغه پراپرټي د هماغه سیټینګ تاسو خپله کولی شئ چې کوم سټایل کې هم پکار وه. ښه راځم اوس کاونټر آپشن دی. کاونټر ویل چې د آبجیکټ کاپي اخلي. مثال اگزامپل یې در کومه دا یو شیپ ما ډریګ کو زه غواړم چې دې دننه یو بل شیپ هم داسې ډریګ کړم. صحیح شو. د دې کې بل هم داسې ډریګ کړم او څه کلیکل پکې وکړم. نو ګوره دا خبره لږه ستونزمنه شوه چې داسې او بل دې کې مشکل دا دی چې سایز هم یو خواته بل خواته غټ وړوکی پرېوځي. د دغه کار ترسره کولو لپاره موږ کاونټر آپشن نه کارولو. څنګه کاونټر آپشن نه کارولو ګورئ دا آبجیکټونه دا شیپونه زه ډیلیټ انتخابوم دا ټول زه ډیلیټ کوم داسې. راځم دلته یو آبجیکټ سمپل ډریګ کوم دا. اوس هماغه خبره ده کې مثال نور آبجیکټونه پکار دي نو په کاونټر آپشن کلیک کړه. چې په کاونټر دې کلیک کو اوس دې کې د آبجیکټ پکار دی څو دانې دې پکار دي دلته ورته تعداد وښیه. مثال زه ورته یم چې یاره 15 نو ګوره 15 دانې راغله که نه دا ګوره د کاونټر آپشن کار دی. دا مثال ما خپله ونه خو کاونټر خپله وکړو. بیا دې دا کاونټر کې مثال زه ورته یم 1 مینه دی پکار 15 مینه دی پکار 10 پکار دا وه 10 ښه 10 شو ګوره. بیا دلته لیکل شوي چې دا کاونټر کې دا آبجیکټونه څه انسایډ دی پکار دي آوټ سایډ کاونټر ګوره دا آوټ سایډ شو. یا مثال ټو سنټر کې په دې شکل راځي یعنې سنټر نه به شروع کېږي داسې به مخکې ځي. انسایډ دی پکار دی آوټ سایډ دی پکار دی په کوم شکل کې دی پکار دی ورته انتخاب یې کوي. مثال ما ورته څه واخیستلو انسایډ یا آوټ سایډ تعداد دې څه ګوره دې سنټر کې تاسو که واخلئ دلته تعداد خپله راځي څومره چې دننه ضرورت یې خپله کاونټ کوي هغه به زمونږ او ستاسو د وس کار نه چې دا کم و زیات کړو ځکه سنټر دی خپله شروع کوي ټول کاونټ کوي دننه سنټر نه کاونټینګ شروع کوي تر آبجیکټ پورې. او که زه راشم انسایډ ته نو دا تعداد په انسایډ او آوټ سایډ کې به زه کمولی شم. مثال زما آوټ سایډ کې پکار دي څو دانې پکار دي 10 دا واله 10 بشي. بیا دلته لیکل شوي دي چې د دې کاونټرونو مثال زه دلته راځم لږ تا زوم کومه ګورئ د دې کاونټرونو منځ کې فاصله څومره پکار ده دا لاین نه دي کوي فاصله هم ته زیاتولی کمولی شئ. څنګه یې موږ او تاسو کم او زیاتو ګورئ راځم دلته کاونټر آپشن باندې کلیک کوم سایز ورکوم چې د هر کاونټر منځ کې نیم انچ فاصله وي نو 0.5 ورته لیکم چې څنګه انټر کړم ګوره فاصله زیاته شو کړم. بیا دلته بل لیکل شوی ده چې کاونټر کارنر دې څنګه وي راوند شکل کې وي دا اوس دې سره کار نه کوي یا بي بل شکل کې وي دې ته راځم بل لاینر کاونټر دی لاینر شکل کې دی وي کاونټر کلر دې څنګه وي دا اوس ټول په دې شیپ سره موږ سره کار نه کوي. دې ته راځو دې لپاره موږ او تاسو یو بل آبجیکټ اخلو. آبجیکټ زه ډیلیټ کوم دلته راځم دا کنټرول A مې کو ډیلیټ مې کو
دلته زه راځم دا ریکټنګولر مې واغستلو صحیح شو همدې شکل کې راځم کاونټر اپشن باندې کلیک کوم اما خبره څومره دې پکار دي مثال دننه هم دې 15 پکار دي ګوره 15 راغله خو آوټ سایډ راغله ځکه آوټ سایډ ان سایډ والا دا ان سایډ آوټ سایډ والا آوټ سایډ بیا دې ګور لیکل شوی دي کاونټر کارنر دا کونجونه څنګه دي مثال ګوره دا وی ول شکل کې دی راوند کارنر والا دا والا راوند شو یا مثال میټل کارنر دا میټل شو بیا دې لیکل شوی دي چې لاینر کاونټر رنگ دې څنګه دی کلر لکه دې ګوره دا اول دنه کاونټر ته یو دا زمونږ اصل آبجیکټ دا یو دانه دته یو کلر ورکا نو ګوره د نور خپل کلر واغستلو مثال کده دې ترې شم دا کلر ورکم ګوره نور خپل کلر لري څنګه کلر لري ځکه چې دا غد رنگونه مونږ به دا هر یو کاونټر ته ځان ترنګ نشو ورکول داغه د پاره به دلته ګوري مونږ کلر لري فل کلر چې دا کاونټرونو رنگ څنګه نو پاغه په همدې شکل مقایسه کوي هر کاونټر ته په نوبت رنگ ورکړي دنه پس دا د څه شکل کې دا تقسیم د آوټلاین د کاونټر آوټلاین کلر څنګه غواړي مثال آوټلاین کلر ورته چیرې په دې شکل کې لږ تور آوټلاین واغستل او کنه مثال زه به دا کلر چینج کوم بلو وکم او د کاونټر کلر به دا والم ګوره آوټلاین کلر زیات شو کنه نو دې شکل کې دا به دې کې بل کار دا چې دلته تاسو دا رنگونه کمول او زیاتول هم شي په دې شکل په دې شکل دا ډیزاین هم ورکولی شي اوس ګورئ کاونټرونه زیات شو دیز نه هم زیاتولی شي دې لاین په ذریعه هم زیاتولی شي ګوره اوس څو شو یو دېرش نورې زیاتې ګوره څو شو یو سل داسې ښه ډیزاینونه دنه موږ جوړولی شو ډېر استعمالیږي په اعلاناتو کې چې کله کوم ښه ډیزاین پکار دا کاونټر آپشن تاسو مخکې دنه تاسو کار اخیستی شئ بل ګوره آبجیکټ کاونټر دی مثال دا آبجیکټ د دې دا پریشر دې څنګه وي لکه اوس ته ګوره پریشر آبجیکټ پریشر ګوره آبجیکټ پریشر دې څنګه وي پاس نه دی وي لاندې لکه دنه زه چې ورته د کلر پریشر مثال پاس خواته ډېر ویسه یا لاندې خواته ډېر راوله یا آبجیکټ پریشر کم خواته غواړي یعنې د آبجیکټونه کم خواته یې خلاص شي ګوره آوټ سایډ یا ان سایډ او که دته بیا ټیک مارک نو د دواړو یو که کلر پریشر کمې زیاتې آبجیکټ به هم زیاتېږي که د آبجیکټ کمې د کلر به هم ورسره زیاتېږي بل همداسې لیکل شوی دی کاپي کاونټر پراپرټي لکه څنګه چې شیډو ویله همداسې موږ کاونټر پراپرټي هم اخیستی شو لکه مثال دلته یو آبجیکټ راځم دغه آبجیکټ مې واغستلو بله دته مې کلر ورکړو اوس هم د دې پراپرټي اخلم دته یې کاپي کوم نو څنګه یې کاپي کوو د آبجیکټ به اول تاسو انتخاب کړئ دی به شي په کاونټر به کلیک کړئ او دلته یې لیکلي کاپي کاونټر پراپرټي کومه پراپرټي ده ګوره ډایرکټ به په دې څه شي اپلای وشي ها دا کاونټر ډیلیټ کوئ دلته راشئ په کلیر کاونټر په دې نه نشي ډیلیټ کوئ په دې هم کلیر بل په ټیکس هم موږ کاونټر اپشن اپلای کولی شو مثال زه دلته راځم لیکم دلته مې ولیکه کمپیوټر په ده باندې غواړم دا کاونټر اپلای کړم نو هماغه طریقه ده څنګه اپلای کړې راشئ دلته کاونټر باندې کلیک کړه کاونټر کوم سټایل کې غواړئ په دې سټایل کې پرې غواړئ صحیح شو مثال په دې سټایل کې غواړئ ګوره کوم سټایل کې غواړئ په دې سټایل پرې نه اپلای کېږي راځئ ګوره آوټ سایډ د ټیکس کلر زیات کړه څو کاونټر غواړئ ګوره 3 کړه دلته راشه 3 کړه په ټیکس هم داسې ښه ډیزاین ته جوړوئ کاونټرونو منځ کې څومره فاصله 0.15 ګوره فاصله د کاونټرونو کلر څرنګه غواړئ ورته دلته کلر انتخاب کړه ټیکس کلر چینج کړه ښایسته ډیزاین ته جوړولی شي ان سایډ د کاونټر نشي کولی سنټر نه یې غواړئ هغه پرې نه اپلای کېږي همداسې دا پریشر دی نو په ټیکس هم موږ او تاسو دا کاونټر آپشن څه کولی شو اپلای کولی شو نو دې ویډیو کې موږ دوه آپشنونه وویله یا موږ سره شیډو ډراپ شیډو آپشن یو کاونټر آپشن